السلام علیکم ملګرو، ستاسو ورور ډاکټر اقبال یم. دا یو نوی ادبي ریپورټ سره ستاسو په دروند خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. نن په ورځپاڼه وحدت پېښور کې د نوموړي لیکوال، شاعر، ادیب، صحافي، افسانه نګار، ډرامه نګار، حقه نګار د ګل محمد بیتاب صاحب د حاکو پنځم کتاب د اباسین په غاړه یوه روایتي مخکتنه په وحدت اخبار کې وشوه. یاد دې وي چې په دې کتاب کې ذکر شوی حاکې ټولې د صوابۍ د سیمې سره تعلق لرونکو ادبي شخصیاتو باندې دي. راځئ نور تفسیر ګورو په دې ریپورټ کې. ګرانو کتونکو، د خوشحاله زیره دی ټولو ته، خاص کر صوابیوالو ته چې د ښاغلي ګل محمد بیتاب صاحب د پنځم د خاکو کتاب چې کوم دی د اباسین په غاړه دا چاپترالو مونږ یو اسې روایتي غونې یو د دې یو مخکتنه دلته د وحدت په دفتر کې وکړه. ګل محمد بیتاب صاحب زمونږ د پښتو په هغه لیکونکو کې دی، بیا خاص کر د خاکې حوالې سره چې هغه نه یوازې په خاکه کې د خاکې په صنف کې په ټکنیک کې یا په موضوع کې یو نوې تجربې وکړي او نوې اسلوب پکې رامنځته کړو، او بلکې د خاکې چې کوم روایتي تعریف کوم ټاکلی شوی هغه بیخي چې کوم دا د دې نه باخوا دې خوا نه کېږي. زما په خیال په هغې کې بیتاب صاحب چې کوم دی نو نوې تجربې وکړي، یو جدت یې پکې پیدا کړو، جدیدیت یې پکې پیدا کړو، او خاکې د صنف ته چې کوم دی نو یو نوی رنګ ورکړو. بیا دا ده چې د پښتو د ادب په تاریخ کې دا ړومبی شخصیت دی چې هغوی د یوې ضلعې په لیکونکو باندې 18 پای کې کسان دي، او د هغې ابتدا چې کوم دی نو د اشاعت توحید سنت د مولانا طاهر صاحب نه کړې ده. څنګه چې د کتابونو یو روایت دی چې ړومبی نعت او یا هم پکې وي، نو دغه رنګ هغه ړومبی په مذهبي شخصیت او بیا پکې نور ادیبان او سماجي خلک پکې شامل دي. نو زما په خیال د صوابیوالو دپاره خو دا ډېره زیاته د ویاړ خبره ده، ځکه چې په دې کتاب کې د ټایټل نه او د لیکونکي د خپلو خبرو نه علاوه نور ټوله چې کوم دی د صوابۍ او مهم شخصیات چې دوی کم ګڼلي دي په هغوی باندې خاکه لیکلې ده. نو کوم خلک چې د دغه شخصیاتو باره کې، د هغوی د ژوند باره کې، هغه پرسنل لایف چې ورته وایي، یا د هغوی د کمزورو د خوبو باره کې معلومات حاصلول غواړي، نو د اباسین په غاړه د ګل محمد بیتاب صاحب دا کتاب دی یو ځل خامخا ولولي. زه به دا خواست وکړم خپل ضلعې خلکو ته، خاص کر صوابیوالو ته، چې خامخا دا کتاب واخلي، په پیسو یې واخلي او دا کتاب د خامخا وګوري او ضرور دی ولولي. او د پښتو ادب دپاره هم دا ډېره زما په خیال د ویاړ خبره ده، د پښتو د ادبي تاریخ دپاره چې داسې په د یوې ضلعې په ښاغلو باندې چې کوم دی نو یو مکمل کتاب مخې ته راغلو، یو نوی بنیاد هم کېښودی شو، یو نوی روایت هم جوړ شو، او بیا ګل محمد بیتاب صاحب زما په خیال چې د پښتو په خاکه لیکونکو کې بشمول اردو، بشمول زما په معلوماتو مطابق په انګریزۍ کې دا واحد شخصیت دی چې د دومره خاکې چې کوم دی د تعداد په لحاظ باندې هم او د یعنی د مقدار په لحاظ هم او د معیار په لحاظ باندې هم دومره ډېر زیاتې خاکې نه دي لیکلی شي. بل دا ده چې هغه په خپله بس داسې وګڼو چې بس یو په خپله یو مجسم خاکه شوی دی، او بل دا ده چې هغه د بیتاب صاحب دا کمال دی چې هغه بالکل هغه فنا فی الخاکه شي د خاکې په لیکونکو کې د لیک په دوران کې. نو مبارکي ورته ورکوو او ویاړ پرې کوو، زموږ خو ملګری دی، زوړ اشنا مو دی، زوړ ملګری مو دی، ورور مو دی، نو موږ دپاره هم د ویاړ خبره ده. لیکوال زما په خیال چې تر اوسه پورې لا نه راغلی چې د یوې ضلعې په لیکوالو باندې په یو کتاب کې خاکې چاپ وي. نو دې کې چې 18 خاکې دي هغه ټولې د صوابۍ ضلعې دي، او موږ ورته مبارکي وایو او امید ترې لرو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د ګل محمد بیتاب صاحب د خاکو پنځم کتاب مارکیټ ته راغی. دغه نن یې موږ سره د خپلو ادبي ملګرو مخکتنه وکړه دغه، او د صوابۍ سیمې په مختلفو شخصیاتو، سماجي ادبي شخصیاتو باندې لیکلي خاکې، او دا زموږ دپاره د ټولو ادبي لیکوالانو دپاره د صوابۍ د سیمې عامو خلکو لیکوالانو لپاره ډېره د ویاړ خبره ده. نو موږ په خپل ستر استاد باندې ویاړ کوو په دې ستر لیک باندې، او هغوی ته ډېره مبارکي ورکوو. سلامونه.
د ټولو نه اول خو زه د استاد خیبر فیضي صاحب دا شعر وایم چې د مقام ته چې خیبر را رسېدلی ډېر لوېدلی پاسېدلی دی په لار کې نو زه د خپلې ادارې دپاره دا اعزاز ګڼم چونکې زه خپله هم د صوابی یم او دې کې چې څومره خاکې ټول د صوابی د لیکوالانو په حواله دي د سماجي شخصیاتو په حواله دي او دا کتاب هم زموږ ادارې چاپ کړی دی عامر پرنټ اینډ پبلشر نو کله چې بهتاب صاحب د دې کتاب خاکې شروع کړې مطلب د صوابی په هغه باندې خلکو باندې نو ما بهتاب صاحب ته وویل چې که دا موږ ځان یو ځانګړی کتاب کړو د صوابی د خلکو دا به ډېره مزه وکړي نو بهتاب صاحب هم دې سره اتفاق وکړو او نن دا کتاب ستاسو لاسو ته راغی چې د اباسین په غاړه دا کتاب چې کوم دی نو د 19 خاکو باندې مشتمل دی د دې 232 صفحې دي مخونه دي او قیمت یې 800 روپۍ بیه ده مجلد چې دی ښه ښایسته ګټه پرې چاپ شوی دی معیاري چاپ دی